اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ ورپاټ پروګرام مکمل ختم کړی و او مکمل هم خلاص کړی و. اوس به کوم سوال پوښتنه انشاءالله نه وي کې نورلای ته هم کوم سوال نه لرئ کې دا بله ویډیو مخکینی وګوره چې داسې ښه تېر شوی صحیح شو. اوس راځو په وینډوز کې بیا وینډوز 11 یو بل پروګرام ده ساده پروګرام دی فینټ پروګرام په نامه یادېږي. په فینټ پروګرام باندې خبرې کوو صحیح شو. اوس بیا اول په دې باندې خبرې درته کوم په څو طریقو سره کولی شو دا فینټ پروګرام را خلاص کو. ورپاټ پروګرام مې څو طریقې درته کار کړی وی اوس بیا هم دا درته کاروم. نو تاسو به اول سټارټ بټن پریس کړئ له سټارټ بټن څخه به وروسته ګوره سټارټ منو را خلاصې. نو دلته به تاسو سرچ کړئ پینټ صحیح شو. ګوره پینټ پروګرام راغی انټر یې کړئ را خلاصېږي به. یا که چېرته تاسو ایم ایس پینټ ورته سرچ کړئ هم درته راځي. ګوره ایم ایس پینټ راغی نو بیا کلیک وکړه نو پینټ پروګرام به درته را خلاص. یوه طریقه. دوهمه طریقه بیا موږ ویلې اوس دلته ګوره سټارټ بټن یا وینکي بټن به م نیو بیا به م آر پریس کوو ران پروګرام به را خلاصېدو. موږ دلته ګوره ورپاټ لیکلو له هغه وروسته ګوره موږ ته ورپاټ پروګرام را خلاصېدو. نو دلته هم پینټ ورته نشته که له هغو څخه وروسته نه راځي ځکه فینټ پروګرام دی نه پېژنې. دلته به چېرته لیکې ایم ایس پینټ به ورته لیکې له هغو څخه به وروسته تاسو ته را خلاصوي. ګوره ایم ایس پینټ هلته ما غلط ورته ولیکه ایم ایس پینټ ورته ولیکه له هغه وروسته انټر کړه تاسو ته فینټ پروګرام را خلاص. څو طریقې شوې دوه طریقې. درېیمه طریقه به بیا به راسي سټارټ بټن. دا سټارټ بټن خو انشاءالله در معلومېږي ګوره ښه دغه ګوره د سټارټ بټن یې د وینکي په نامه یادېږي. بعضې خلک د وینډوز په نامه هم یادوي. دا اصل کې د سټارټ بټن په نامه یادېږي. ګوره کله چې دغه هغه ته ولاړ شو سټارټ منو ته ورسم نو دلته به د سټارټ دغه هم دلته هم لرو کرسر ورنږدې کړه درته وایي سټارټ صحیح شو. د هغه وروسته کله چې مثال سټارټ بټن نیسم او رن آر پریس کوم چې موږ ته رن پروګرام را خلاصي نو دلته به تاسو پینټ ورته وږئ. دوهمه طریقه وه. درېیمه طریقه به په دې کې وږئ سی ایم ډي. سی ایم ډي کله چې وګورئ انټر یې کړئ له هغه وروسته به تاسو ته سی ایم ډي پروګرام دغه توره صفحه چې ښکارېږي دا چې سی ایم ډي په نامه یادېږي سی ایم ډي پروګرام ده. نو دلته کله چې راغی نو تاسو به ورته ولیکئ سټارټ. سټارټ نه وروسته فاصله کوم یو پروګرام غواړئ چې خلاص یې کړئ ایم ایس پینټ. ایم ایس پینټ له هغه وروسته انټر کړه. کله چې انټر کړو ګوره تاسو ته پینټ پروګرام را خلاصو. څو طریقې شوې درې طریقې. څلورمه طریقه که چېرته غواړئ چې په دغو ځای کې د کویک لانچ په دغو ځای کې درته ذخیره شي لکه دلته موږ کویک لانچ لرو که نه مثال راځو مایکروسافټ ایج لرو یا دلته دا نورې مکملې سټارټ بټن لرو او دلته ګوره سرچ لرو که نه غواړئ چې دا دلته راسي نو بیا به راځئ په سټارټ منو به کلیک کړئ. له سټارټ منو څخه کله چې سټارټ منو خلاص وه د هغه وروسته بیا سرچ کې چې فینټ پروګرام ماته پکار ده. فینټ پروګرام چې فایده شو په دې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک څخه وروسته دلته موږ ګوره لاندې راسه که چېرې دلته لاندې موږ د فینټ او ټیسټ بار په نامه لرو په دې باندې چې کلیک وکړو فینټ پروګرام اتوماتیک دغه د کویک لانچ په هغه کې داخلېږي دلته ذخیره کېږي. نو د دې څه کولی شئ فقط دلته ګوره په دې باندې کلیک کوه. له کلیک څخه به وروسته ګوره دغه تاسو ته را خلاصېږي صحیح شو. څو طریقې شوې څلور. راتلونکي نورې طریقې هم لري چې انشاءالله راتلونکي پروګرامو کې به تر اوس پورې تر دغو پروګرامو پورې دغه څلور طریقې تاسو یاد کړئ بس دی صحیح شو. اوس راځم له دې طریقې مې د فینټ پروګرام را خلاص کړو. فینټ پروګرام کې لکه موږ اوله دا نور پروګرامونه په کوم ډول تعریفول دا هم دغه شکل سره درته تعریفوم. فینټ پروګرام د کوم کمپنۍ تولید شوی ده او د څه لپاره استفاده کېږي. فینټ پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې د رسامي د زاویې او شکلو لپاره استفاده کېږي. سو ډیر ساده تعریف ده. د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې د زاویو شکلو او لپاره رسامي لپاره استفاده کیږي صحیح شو. اوس بیا په کومه طریقو سره پیژندلی شو اول دلته موږ ټایټل بار لرو دلته یې ګوره نوم راځي کوم یو پروګرام ده فینټ ده او له هغه وروسته درې بټنې د کنټرول بټن د کیپشن په نامه لرو چې دې نوم دغه کولی د خپل پروګرام کنټرول کو او دلته د منو بار په نامه لرو چې فایل منو لرو هم منو لرو او ویو منو لرو صحیح شو. له هغه وروسته بیا دلته ګوره رایبن هم درلود چې مثال غواړئ دلته یو خط اضافه کړئ مثال یو شی ولیکئ یا هم دلته راځئ یو شي ته رنګ ورکړئ مثال روټیټ کړئ سلیکټ کړئ دا بیا مکمل د رایبن په نامه یادېدو. بل رول خطکش هم درلود 2 منو ته کله چې ولاړو ګوره له خطکش څخه هم پیژندلی شوی چې دا فینټ پروګرام ده او دلته سکرول بار پیدا کېدو کله چې موږ صفحه لوستې او سټیټ بار په نامه ختم درلود چې کولی شئ صفحه لرې او نږدې کړو صحیح شو.
له هغه وروسته اجازه است. له هغه وروسته راځو پرایبن باندې شروع کوو، هغه هم په هم مینو باندې. اول چې دلته شپونه لرو، شکلونه لرو، چې مثال غواړئ دې څخه استفاده وکړئ، نو اول به راځئ دلته ګورئ دغه نقطه باندې چې کله کلیک وکړو، له هغه وروسته موږ مختلف شکلونه لرو، تاسو به د ټولو څخه استفاده کوئ، هر یو نه استفاده کولای شئ. مثال ګوره دلته راځئ له دې نه استفاده کوئ، کلیک وکړه په دغه شکل سره مثال راځي، یا مثال دلته راځئ ګوره دغه شکل څخه استفاده وکړئ، مثال سرکټ دایره د ریکټینګل د مثال مستطیل ډول شکل ده، یا مثال ګوره دلته هر یو نه تاسو استفاده کولای شئ. سیده تاسو به دا ټول په سمه توګه استفاده کوئ او دلته به مختلفې رسامیانې کوئ. زه اوس راځم مکمل انتخابوم او دا ډیلیټوم، راځم مثال زه دلته یو کارتن یا هم یو کور درته رسموم، مثال راځم په دغه شکل سره یو کور درته رسموم، یا ورسې مثال دا یې مثال کړکیانې شو په دغه شکل سره، او دا یې هم مثال ور وبوله په دغه شکل سره، مثال داسې وبوله چې دا ور یو څه خلاص ده، او دا مثال د سکیرو بله دلته مثال تاسو زینې ورکړئ، دا سم باید رسم شي. صحیح. بیا وروسته مثال راځه دلته زینې هم مثال دغه موږ خو د لاسي زینې د نجاران یې جوړوي، تاسو هم دلته د زینې ورته جوړه کړئ دغه شکل سره. زه ډېر تیز کار کوم، ښه تاسو به ډېر سوکه کار کوئ دغه شکل سره. ګوره خیر نجار اوله نجاري ده، ښه داسې د څه شوې زینې شوې. مثال راځه پورته دلته شکلونه نور زه دا شکل ورته استفاده کوم، مثال دا دودکش ده، دودکش خو انشاءالله پیژنئ، دوکسې نه پورته کېږي، دا دودکش ده. غواړئ چې دا مثال په دې کوټه پسې د اور اچولی دا دوږې هم پورته شي، نو بیا راځه دې نه استفاده ورته کوو. ګوره په دغه شکل دا ورته راوله، ګوره دلته سم ورته کېدې نو پورته جای نسته، سم نه معلومېږي، نو دا به بیا رنګونه په یوه شکل سره که بیا لا ښکارېږي. صحیح شو. نو مطلب مې دا ده چې تاسو دا مکمل شیپونه به تاسو سبا ته کاروئ، مختلف ډوله هغه به کې کوئ رسامیانې. صحیح شو. د وروسته بریشز لرو، په بریشز کې اول څه ده ګوره دغه شکل سره لرو، مثال دلته توش قلم په شکل سره مثال دا لرو، غواړئ چې مثال یو جای رنګ کې یو جای خراب کې، بیا به له بریشز نه استفاده کوو. تور رنګ دلته سور رنګ ورته انتخاب کړه، یا وروسته بیا کولی شئ مثال دا رنګ ورته چینج کړئ، او یا مثال دلته خطاطي غوندې قلمونه څخه استفاده کولی شئ، مثال راځه کوم دا ډول خط هغه دی، یا مثال راځه دلته کولی شئ دغه سپرین استفاده وکړئ. ګوره هر یو رنګ چې ورته چینجوي هغه هم په دغه شکل سره چینجېږي، یا پنسل رقم قلمونه پنسل نه هم استفاده کولای شئ. صحیح شو. بیرته دا مکمل کنټرول زد کوم، خپل حالت ته راځو، بیا دلته په ټولز کې برش هغه لرو، پنسل لرو، مثال کولی شئ یو شی په رسم کې یو شی په لیکئ، نو له پنسل نه استفاده کولی شئ. بل دلته پیلویت کلر ده، پیلویت کلر څه کار کوي؟ که چېرته غواړئ چې دغه کور ته رنګ ورکړئ، نو کوم رنګ اول به راځئ رنګونه به انتخابوئ، مثال هر یو رنګ داسې انتخاب کړئ، زه مثال ورته چې دا کور دا ورته دا رنګ ورکوم، رنګ انتخاب کړو، ګوره دلته اتوماتیک راغی، له هغه وروسته پیلویت کلر راواخلئ، دا ډول چای مثال پښتو یې سمه درته وایم، نو دا به تاسو راواخلئ. اوس به دلته خالي کړئ، یو کلیک وکړئ، ګوره هغه ټول کور ته په یو رنګ ورکړو که ور نه کړو. صحیح شو. له هغه وروسته بیا راځئ مثال دغه ورو ته رنګونه ورکړئ، یو ور داسې دغه پیلویت کلر یا د سطل راواخیست، بیا ضرورت نشته چې راواخلئ انتخابي کړئ. صحیح شو. اوس بیا فقط رنګ انتخابوئ، مثال دا رنګ ورکړئ، دغه ورته یې ورکړئ، ګوره فقط رنګ انتخابوه. له هغه وروسته بیا مثال راځم دغه سور رنګ اخلم ورسایه ته ورکړئ، یا مثال دغه رنګ اخلم ګوره دغه جای ته ورکړئ، ګوره فقط هغه کلیک کوه هغه به انتخابي کړي. صحیح شو. یا مثال راځم دې زینې ته هم دا رنګ ورکوم، مختلف ډول یا مثال دا نور جای ته هم رنګ ورکولی شي، مثال دودکش د دود تر هر رقم رنګ چې ورکوي رنګ ورکولی شي. بل ټکس د چېرته غواړئ چې خط ولیکئ، ټکس باندې کلیک وکړئ، له هغه وروسته کلیک وکړه. اوس دلته مثال درته لیکم چې دا کور د چا ده، زه ورته وایم محبوب خان ده، دا د محبوب کور ده. صحیح شو. محبوب خان هوم دا مې ورته ولیکل، دا داسې ولیکل. اوس که چېرته غواړئ چې دغه له یوه ځای څخه بل ځای انتقال کړې، نو ته به بیرون کلیک نه کوې، که د بیرون کلیک وکړو دا بیا نه انتقالېږي. اوس چې کله تیار انتخاب نو د کرسر علامه چې په دغه شکل سره ګوره چارکنجه شوه، نو تاسو به کلیک ونیسئ، داسې به یې کش کړئ، بیا کولی شئ له یوه ځای څخه بل ځای انتقال کړئ. او له ټکس سره بله مینو اضافه کېږي د ټکس په نامه. غواړئ چې مثال په دې کې تغیرات راولي، اول کټ و کافي چې په هغه کې مو ویل په هم مینو کې ویل، په دې کې خو مشکل نه یې. بل هم په ورډ پاټ پروګرام کې دلته ګوره چې ویل پونټونه مو ویل، پونټ فامیلي مثال غواړئ د دغه دغه پونټ بدل کړئ، نو بیا به راځئ پونټ ته کوم پونټ غواړئ، زه مثال ورته وایم چې په دغه پونټ ګوره پونټ چینج شو که چینج نه شو. اوس رنګ سم نه معلومېږي، دلته ورته وایم چې تورې کې سم معلوم شي. صحیح شو. یا مثال ورته راځم چې د دې سایز څومره اوس ډېر کوچنی ده، 11 ده، په 11 دلته ورته وایم چې نه د دې سایز 20 که اوس ګوره غټ شو نه معلومېږي، نو تاسو به د کرسر په دغه شکل شي داسې به یې راکش کړئ چې دا یو څه غټ ښکاره شي. بولډ وي که نه وي ډبل، ګوره ډبلېږي، او که چېرته مثال ایټالیس غواړئ کوږ داسې کږېږي، انډرلاین
لاندې خط راولي او که چېرته وایسې دا نوم د مابین خط راسي نو بیا به دلته ګوره له سټریک ټاټ نه استفاده کړي ګوره دا مابین خط راغی که نه غواړې بیرته کلیک وکړي بیرته به خپل حالت ته ولاړ صحیح سو نو دا مکمل پورټ کې ورپاټ پروګرام کې هم ویلو خو راځه په ټکس منو کې دوه شیان اضافه دي یو افکي یو بل ټرانسپرنټ اوس دغه د خط بکګراوند لري که نه لري نه لري اوس هر داسې انتقالوم ګوره خط بکګراوند نه لري غواړې چې مثال دا بکګراوند پیدا کړي نو دلته افکي ورته انتخاب کړه ګوره هغه کوم یو بکګراوند واخیست سپین ولې ځکه چې دلته کالر ټو چې ده سپین ده صحیح سو که دلته ته ورته وایسې مثال دا کالر ټو چې ده ورته سور کړې د هغه وروسته څه رقم کېږي سور کېږي زیړ یې که هغه سور کېږي نو بیرته مثال دلته ورته چې دا د سپین سي بیرته به کالر وان ته راسي نو بیا یې کولی چې دا د خط رنګ چینج کړي او که ټرانسپرنټ ورته انتخاب کړي بیرته ګوره د هغه بکګراوند رنګ یې ده ختمېږي او رنګونه خو دلته په هم منو کې هم شته صحیح سو بل ریزر تختفاک لرو مثال یو شی ته غلط کوی د دانوم غلط کوی هم مثال ګوره دلته د جنو کې چې روبي راغلی غواړي استافه کې نو دلته ریزر راوخله ګوره داسې فاک کولی شي مثال ګوره د لاندې فاکه یا مثال ټول کور سره خرابه ګوره داسې پرکش کې خرابېږي خو که غواړي چې مثال د څه غټ کې داسې د په لپټاپ کمپیوټرو کې نه غټېږي په ډیسکټاپ کمپیوټرو کې غټېږي لپټاپ او ډیسکټاپ کمپیوټر نه خو پېژنئ کله چې تاسو سره لپټاپ کمپیوټر ونه تاسو به کنټرول ونیسئ دغه مثبت به وګورئ دا غټېږي صحیح سو کنټرول مثبت مثال ګوره ښه بخښنې سره سی ام ډي راخلاصه سو نو دلته سټارټ ته ځم او دلته او اس کا ورته لیکم نو اس کې څخه وروسته سکرین کیبورډ راخلاصوم ګوره کنټرول بټن باندې سي مثبت چې واګو دغه ریزر تختفاک زده دغه غټېږي او بیرته که بیا کوچنی کوو بیا به منفي وګی صحیح سو کنټرول منفي ښه اوس له هغه وروسته دلته کالر پیکر لرو کالر پیکر څه کار کوي مثال راځم دا بیرته خپل حالت ته راولم مکمل له دې رنګو څخه مثال تا یو هم رنګ نه خو یو رنګ دې هم نه خوښېږي نو ته مثال یو عکس راخلاصوې فیس پرام ته ځم له فیس پرام څخه مثال ډیسکټاپ صفحې د ډیسکټاپ صفحه مې دغه عکس دا مې راخلاص کو کله چې دا عکس راخلاص اوس دا ډېر غټ دی مثال داسې کوچنی کوم داسې څنګ ته دغه ځای ته راولم اوس د تا له دغو رنګو څخه یو رنګ هم نه خوښېږي تا رنګ دغه یو رنګ دی ډېر خوښ دی نو غواړې چې مثال له دغه عکس څخه رنګ دلته کور ته ورکې نو بیا به راځې دلته به کالر پیکر نه به استفاده کوو کالر پیکر باندې کلیک وکړه اوس راسه کوم رنګ مثال تا خوښ ده دلته به هغه فقط انتخابوې کلیک وکړه ګوره ورته زما دا رنګ دلته ګوره اتوماتیک هغه رنګ انتخاب شو که انتخاب نه شو نو ته به فقط راسې دغه ډولچه به راواخلې دلته به خالي کړي ګوره هغه رنګ یې واخلې ورته نه دا سپین رنګ مې پکار ده بیا کالر پیکر باندې کلیک وکړه سپین رنګ انتخاب کړه اوس دلته خالي کړه ګوره سپین صحیح سو یا مثال ورته چې نه دا سور مې پکار ده نو ګوره دا د یوټیوب هغه د رنګ نو دا ورته انتخاب کړه کله چې دا انتخاب کړې غوره دلته کلیک وکړه نو هغه رنګ به واخلې سر خو خلاصو یعنی کالر فکر چې د غواړي چې له عکس څخه یو ځای ته رنګ ورکړي نه بیا له کالر فکر نه استفاده کوو بل چې د میګنیفایر د غواړي چې مثال یو شی نه در معلومي دا غره نږدې کې مثال د محبوب خان کور چې د لیکنه لیکل دا سامان در معلومي په سترګو ځای په نو بیا میګنیفایر باندې کلیک وکړه دا سې کلیک واه درته نږدې کوي ګوره کلیک پکوه رانږدې کوي تر څو پورې رانږدې کوي تر 800 پورې بیرته غواړي چې لرې کې دلته ګوره په منفي باندې کلیک کوه هم بیرته لرې کوي او که چېرته بیا 1 منټ ته راسې چې دا موږ ګوره چېرته وویل فورپاټ کې 100% کلیک وکړه هم بیرته خپل حالت راغلی خو اوس بیا د مګنیفایر چې ده دغه نه غیر فعاله کېږي تر هغو چې په دې باندې بیرته کلیک نه یې کړی دا بیرته نه غیر فعاله کېږي صحیح سو نو دغه ټول سو له هغو وروسته راځو سلیکشن لرو سلیکشن ډېر خو به نه وي بس ده نو تاسو به دا ګوره تقریبا ټول زمو ویل برش زمو ویل او شپ ویل په تاسو په دې کې به تاسو خې رسامي وکړئ کورونه به رسم کوئ مثال موټرونه به رسم کوئ هر شی سو اوله کارخانګي تاسو پورپاټ کې هغه کوم ټایپینګ کارخانګي مزدر کړو تاسو بیا په غو شکل سره هغه کې به هم خط ولیکئ ورپاټ کې او په پین پروګرام کې به هم یو رسامي وکړئ مشکل خو نه لري ته سوال پوښتنه